والا دیو موږ سره وخت تېر کړی شکریه ادا کوو باید یې روډ موټ ورسوي. کله ناکله د یو کور کډه یوازې له یو ځایه بل ځای ته تګ نه وي. کله چې انسان له هغه ځایه روانېږي چې د ژوند تر ټولو ښکلې خاطرې پکې پرېښې وي نو ورسره د کور دیوالونه د کوڅې دوړې او د ګاونډیانو مینه هم جاړي. دا د بردیر د واړی سلطان خیل پیندخیل کلی دی. کلیوال د یو مسافر د رخصتولو لپاره نه بلکې د خپل یو خپلوان په څیر د عارف خان او د هغه د کورنۍ د مخخې لپاره راټول شوي دي. عارف خان په کال 1994 کې د لغمان د جګړو له اوره د خپلې کورنۍ لاس ونیو او دې کلي ته راورسېد. هغه مهال یې ګمان نه کوو چې پردی کلی به یوه ورځ د ده د ژوند تر ټولو خوږ کور شي. نن 33 کاله وروستو هماغه کور بیا د اوښکو په بدرګه پرېږدي. مې عارف خان دی او په 1994 کې موږ دې واړۍ ته تشریف راوړی. الله پکې خیر واچوي. خو موږ د دې سلطان پینده کورونو نه ډېر شکریه ادا کوو. ډېر ښه وخت هم تېر شوی دی. د غټو وړو مشرانو کشرانو نه شکریه ادا کوو چې موږ ډېر ښه وخت دلته تېر کړی دی او الله د دې لم نور ښه عمر ورکړي او ښه خوشحالیانې د دې له خدای ورکړي او موږ له دې حلال ته خوشحالیانې راکړي. ولې چې دا سپین روبي دلته زموږ خواته دی ولاړ دي او دا هم په دې غم کې زموږ سره دی شریک دي راغلي و. چوده کړې به شاوخوا پاتې یې دغه خبره او وی 50 شاوخوا شب داسې برابرېدلې. بس دې پښتنو به نور څه چې موږ څه په زړه کې وه دغه خبره نو هغه زموږ په زړه کې دې څونه زیات و خوشحالي و هغه زموږ په دې زړونو کې پاتې شوه. پوه شوې که نه. بس افغانستان کې به انشاءالله امید لرم چې لغمان ته به د خیر ځو. ځمکه خو نشته د لغمان کې کومه چې دا شړه ده و داسې شړه ځمکه ده چې هغه سلطاني شوې دی او یاره داسې خاص څوک نشته دی خو کم کورونه شته. دلته خو زما د زامن مې د کپړو کاروبار کوه زه خپله په دې بارګین کې وم ټول عمر دغه ګاډو کاروبار کړی دی. په دې لاریو کې یوازې المارۍ بسترې او لوښي نه بارېږي. دلته د 3 لسیزو ژوند بارېږي. د ماشومانو د لوبو اوازونه د اخترونو خوشحالۍ د غم ښادۍ شریکې خاطرې او د ګاونډیانو نه هېرېدونکې مینه هم له دې کور سره روانه ده. نوسان مې وندي خو به خان استاد ونجات مشهور یم او دلته کې د دیو مطابق دا خلک چې دیو زموږ سره ډېر ښه وخت تېر کړی د رونو شانته وخت تېر کړی دی. دیو دا ماشومان دي دا ټول زموږ شاګردان پاتې شوي دي. زموږ ډېر زیات عزت یې کړی دی. دیو نور یو خوری او دلته زموږ سره و اوس ماشاءالله هلته کې دی کله کله ټلیفون هم کوي. نو که موږ سره دیو ښه وخت نه وی تېر کړی دیو به موږ ته به ټلیفون هم نه کولی دغه هم نه کولی لکه دیو هم خفه دي موږ هم خفه یو خو دا زموږ هم مجبوري ده او د دیو هم مجبوري ده. نو چې دیو چېرته یي الله دې ښه ساتي الله دې آباد ساتي. لکه زموږ وروڼه دي پښتانه دي اوس موږ هم بېوسه یو دیو هم بېوسه دي. موږ داسې څه دغه نه شو کولی که موږ وی خو په خپل سر به کښېنو څه دغه خبره خو نشته خو د حکومت دغه دی چې یاره دیو خپل دغه ته لاړ شي. مجبوریان دي د دیو هم دي زموږ هم دي. نور موږ دیو سره ښه د وروڼو شانته وخت تېر کړی د بچو شانته وخت تېر کړی د مور پلار شانته وخت تېر کړی د خویندو میندو زموږ سره ډېر ښه وخت تېر کړی. ښه ګاونډ دیو پاتې شوی لکه په دیو کې داسې څه غلط دغه نه و او الله دې اوس ښه ساتي الله دې آباد ساتي. چېرته یي سره زموږ د ټول پاکستان او افغانستان ټول دواړه طرفه مسلمانان چې کوم الله دې ښه ساتي او زموږ د ملکونو کې الله پاک امن امان دواړو کې راولي او موږ یو بل سره د ورورۍ په شان کې ښه وخت. کور چې تش شي خاموشي تر هر غږ درنوي. انګړ د ماشومانو د منډو په تمه پاتې شي. دیوالونه د هغو لاسونو نښې لټوي چې کلونه یې ورباندې د ژوند رنګ شیندلی و او دروازې لکه پوهېږي چې دا ځل تړل کېږي خو بیرته به ونه ټکېږي. وحید خان په افغانستان کې نه بلکې دلته په بردیر واړۍ کې سترګې غړولي. ماشومتوب یې د همدې کلي په کوڅو کې تېر شوی. دلته یې ښوونځی لوستی دوستانې پیدا کړي او د جامو کوچنی کاروبار یې پیل کړی. د ده لپاره وطن یوازې هغه ځای نه دی چې پلار یې ترې راغلی. وطن هغه ځای هم دی چې انسان پکې لومړی قدم اخلي لومړی ملګري پیدا کړي او د ژوند لومړی خوب ویني. خو نن وحید هم له خپل همدغه وطنه د اوښکو په بدرګه رخصتېږي. د ټولو ډېره شکریه ادا کوم خصوصا ستاسو چې دومره لنډ تنګ وخت کې راغلی موږ له او زموږ د خیره سره روان زه د ټول سلطان خیل پیندخیل ټولو شکریه ادا کوم. احساسات دا دي چې بس روډ درونه جدا کېده دي نو ډېره ګرانه ده خو الله دې موږ ته اسانه کړي. تاسو دې الله دلته خوشحاله ساتي الله دې موږ دلته خوشحاله ساتي. الله دا خو ورورولي ده یو بل سره به خپل غم ښادي ده به انشاءالله کوشش کوو د یو بل سره به خپل تعلق دغه ساتو. زما د کپړې دوکان جي دکان دې خرڅ کوو. دوکان خو تقریبا دا 2 میاشتې کېږي. ډېر خلکو درته مینه وکړه. د دې ځای کې د خلکو ما داسې الفاظ نشته چې شکریه ادا کړم. دوی موږ له دومره مینه راکړې چې هغه د مینې هغه وجې نه زموږ هغه زړونه د خفګان نه
هغه خبرو کولو دغه مر سره نشته چې پښتانه زیزه پسې جاړم په نیمبیا خرڅي د خپل کور سامانونه دا ټپنن د واړی په دې کلی کې یوازې شعر نه بلکې حقیقت ښکاري. هغه کورنۍ چې په 1994 کې د لغمان له جګړې وروسته دې کلی ته راغلې وه 3 لسیزې وروسته بیرته د نامعلوم راتلونکي په لور روانه ده. ځینې ماشومان چې افغانستان یوازې د مور او پلار له کیسو پیژنده نن د لومړي ځل لپاره هغه وطن ته ځي چې د تابعیت نوم یې ورسره تړلی خو د ژوند ټولې خاطرې د بردیر له دې غرونو دې کوڅو او دې خلکو سره پاتې کیږي. د شال نیوز لپاره جاوید ملنګ بردیر واړی.